د غوایي لاندی لیکوال نور محمد ترکی غږ صدیق افغان لاس او پښې چاودې مخ سپېره شونډې وچې یو کوچنی پیټی غنم پر شا را اړولی او پستمي د کور پر لور را روان دی بشپړې 9 میاشتې یې خواري کښلې او منتونه یې وړي دي تر څو چې د دوبي په اخر 90 منه غنم له بزګرۍ نه ورغلل په دې کې یې 9 منه غنم ملا ساته زکات ورکړل 3 منه یې پشته ورکړل او 4 منه یې رکبه د فصلونو ساتونکي ترېنه یوړل 80 منه یې هم د هغو 2000 افغانیو په سود کې ورکړل کومې چې د ده پلار د مرګ د خیرات او اسکات لپاره د یوه سودخور نه په 80 منه ګټه راوړې وې په کور کې د ده ماینه او مور او 4 ماشومان د ده لاره څاري او ماشومان یې له کوره راوتلي او د هغې لارې خواته په ډېر اسره ګوري په کومه چې د دوی پلار اوس کور ته راځي او د ریښې غنم راوړي د ده مور او ماینې د سږ کال د محصولاتو په شاوخوا کې خورا خوږې کیسې کولې او هیله یې دا وه چې ګوندې سږ به یو څو ورځې په نس ماړه سي په دې وخت کې ماشومان په یو بل پسې د کور لوري ته راځغلي او نارې وهي چې بابا راغی او غنم یې په شا دي بزګر هم پیټی په شا په کور ورننوت او پیټی یې د خونې له مخه کېښود د ده مور او ماینې یې په الوتو بڼو ترېنه د ریښې احوال وپوښته چې په دې وخت کې یو سړی ترازو او کاڼی په لاس په انګړ ورننوت او په کلک غږ یې ورته وویل تا خو ویل چې پر راشه به غنم د پور په عوض کې درکوم او تا ټول غنم خپل کور ته راوړل خان صاحب خورا په قهر وویل چې دا 4-5 میاشتې کېږي چې تا نه ورکړي او نه دې ادا کړي دي روپۍ خو نه لرې شر څه غنم راوتله مور یې چیغې کړې دا څو دانې چې ته یوسې نو موږ به څه خورو ده ورته وویل خاورې سم د لاسه یې انډی راووړ او ټول غنم یې ځینې وتلل او په پای کې یې لا نور هم پسې په قهر خوار بزګر ته وویل 2 منه خو لا نور هم در باندې پاته سول هغه به څنګه سي خوار بزګر په داسې حال کې چې له خواشینۍ یې پر ستوني درد و تش جوال یې وڅانډه او یوې خواته یې کېښود ماشومانو ژړل په ژړا ژړا کې وویل موږ خو وږي یو تاسې خو به یوه لپه نینۍ راکولې د ماشومانو انا د باندې ولاړه او یو څه شوتل یې په پلو کې راوړل او له مالګې سره یې له ماشومانو سره وخوړل خو ماشومان په دې تر ډېره مودې قانع نه سول او د ډوډۍ لپاره یې په ژړا پیل وکړ خوار بزګر ته اوس د کلي ګاونډیانو پور هم نه ورکاوه ځکه له یوې خوا د ده ګاونډیانو هم دغه راز د نادارۍ تکلیف درلود او له بلې خوا د پر راشه باندې یو 2 کاسې اوړه چې ترېنه پور کړي وو هم بیرته نه ورکړي او خپل اعتبار یې بایللی وروسته له هغه چې ډېر فکر یې وکړ له ځان سره فیصله وکړه چې د یوې غویۍ چې د ده وروستۍ او یوازینۍ دارې ده او د هغه په مرسته یې د خلکو بزګري کوله د عیال قوت او لایمت لپاره حلال کړي او په خپله سترګې نعامې کړي په دې خصوص کې د مور او ماینې رضایت هم واخیست او د یوې غویۍ یې حلال کړ چې د عیال د منې او ژمي نه ګولی شي په خپله لڅې پښې او بړانګه کالي بلې منطقې ته د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ولاړ ده په یوه توده منطقه کې 6 میاشتې د خاورو او خټو مزدوري وکړه ده ته یې د ورځې 6 افغانۍ ورکولې چې 3 افغانۍ په سپوره ډوډۍ خوړلې او 3 افغانۍ د کور لپاره سپمولې په پای کې د ده ټوله ګټه 488 افغانۍ سوه چې په 300 افغانۍ یې ځان ته پڼې او کوچنیانو ته یو کمیس واخیستل دی 6 میاشتې له کوره خبر نه و او په بیړه او ښه زړه د کور لوري ته را روان سو چې د کور په وره ورننوت لور او ماینې یې چیغې کړې وروسته ورته څرګنده شوه چې مور او 3 ماشومان یې د سکاروي په اثر په مني لا مړه سوي دي یوه ګړۍ وروسته د کلي ملک ور وغوښت او ورته ویې ویل ستا د مور او ماشومانو کفنونه مې ورکړي دي چې قیمت یې 433 افغانۍ کېږي او هم مې ستا پر ځای په دې 6 میاشتو کې 214 افغانۍ کور غم او سړی غم پرې کړی دی
تا خو ځان یې عام او خپلې میلې دې کولې، خو ټول غمونه دې پر موږ را ایله کړي وو. اوس دستي زما پور چې 646 افغانۍ کېږي راکړه، ځکه چې ده دا ټول رقم پر یوه ځای نسو تادیه کولی، نو محکمې ته یې کش کړ او بندي سو چې بیا د دې خوار او د ده د کاله احوال چا وانخیست.